अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद फरदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्या व बिल कुरआनिल अज़ीम वल हदीस क़ुदवतुन व इमामा व बि अबी हनीफ़त रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मज़हबन व मसलका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिही। ज़मिस्रशबूही पीराहन शुनीदी चरा दर चाहे कि नानश नदीदी। बगुफ्त अहवाल माँ बरक़े जहानस दमे पैदा वो दीगर दम नहानस। गहे बरत्वार में आला नशीनम गहे बर पुष्टि पाए खुद निबीनम। अगर दरवेश बरहाली बमांदे सरज दस्तज दो आलम बर पिशांदी। दुरूद शरीफ पढ़े। बुज़ुर्गान किराम, मुसलमानान और मादयो आयात मुबारक मुख्तसर हिस्सा उलस्तिदलाल फरमाई वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिही। द अल्लाह दरज़ा द पार मेहनतों का आग मेहनतों का जिद अल्लाह द शान सर लायक थे। तबदा कोशिश कई और मेहनत पके मुशक्क़त पर बर्दाश्त कई कि अल्लाह ज़माना राज़ी लोई मकसूद चिदे पटोल मसलों की द खुदे रज़ा रज़ा चिदी दौलियाए किरामो आखिरी मुकाम दे। दाने कान चिदा मेहनत कई दशपे पासी और कोशिश कई तिलावत कई ज़िक्र कई न दे टूल मकसद दे द अल्लाह रज़ा खुदे राज़ी और दे के बतड़ी एहतियात चले
دلته زه مرګرو ته وایم ترکیبي اعتبار سره وجاهدوا فی الله حق جهاده الجهاد مع النفس والجهاد مع الشيطان والجهاد مع الكفار درې قسمه محنت دی او درې قسمه جهاد دی یو جهاد چې دی دا د نفس سره دی د دې خپل نفس سره رسول الله مبارک فرمایلی دي اعداء عدوك نفسك التي بين جنبيك ستا په دشمنانو کې ستا لوی دشمن هغه نفس تا دی چې ستا د دې دوو ډډو په مابین کې دی د ده سره سم جهاد وکړه او دویم چې دی ستا دشمن چې دی شیطان دی ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا قرآن عظیم مبارک کې راغلی دی چې دا شیطان ستاسو دشمن دی تم ورسره دشمني وکړه او کلک شور ته د دې شیطان سره کلک دشمني قایمه کړه چې د خبرو نه منې ګورې تا هلاکوي په هر حالت کې دې تا هلاکوي دې به تا کله په یو لار وي کله په بله لار هغه یو سړی په شیطان پسې ګرځېده یو غټ کتاب کې لیکلي دي نو ډېره موده پسې وګرځېده او دا قانون دی چې من طلبه وجده څوک چې څه طلبوي هغه بیا مومي شیطان ورسره یو وارې میلو شو ورته وی ته شیطان ګورې وی او وی زه شیطان یم وی ستا ما سره څه مقصد ستا څه مقصد دی زمان وی یاره تا نه شیطانیت یادومه وی لکه د زړه نه به کاسې خبره کوي نه به د زړه نه به چې تا نه شیطانیت یادومه هغه ورته وی چې د شیطانیت خو ډېرې خبرې دي خو زه تا ته یو دوه خبرې د شیطانیت خیمه یو که مونځ کوې نو زه کوه خو د جمع خیال مه ساته خیر دی نور مونځ کوه مونځ کوه خیر دی خو د جمع خیال چې ونه ساتې بس تا نه به که خیري شیطان جوړ شي یو انسانی معذور وي بیماري هغه په کور کې مونځ کوي نه هغې باندې الله نیول نه کوي د هغه په کور کې مونځ الله قبلوي
وی که مونځ کې نو کوه خو د جمع خیال مه ساته نو خیر دی که مونځ کې کوه او دویمه خبره دا ده چې په خدای قسم خوره اگر که په رښتیا وي په رښتیا په خدای قسم وخورې خوره درو خو پرېږده چې په رښتیا هم د الله دا قسم چې دی که نه د خدای د نوم بېادبي ده او بعد ټیم کې ضرورت راشي نو بیا قسم ضروري وي ویخا ده ورته وی چې یاره د آخري قسم په خدای خورم بیا به نه خورم چې تر کومې پورې په ما کې ساه غړېږي نو د جمع لمونځ به نه قضا کوم یو به دا کار کوم چې د جمع لمونځ به قضا کوم او بس د آخري قسم مې په خدای وخوړه بل به نه خورم شیطان ورته وی مال خو چا دوکه نو راکړې خو تا راکړه وی زه زما دې قسمي چې تا ته مې نصیحت وکړو بل چا ته به نه کوم تا دوکه کړم داسې خلک تیر شوي دي په دا مخ ته ځمکې چې شیطان یې دله دوکه کړې دی داسې نو ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې دویم نو زما ستا دشمن چې دی شیطان دی او دریم کافر دی جهاد مع النفس جهاد مع الشیطان او جهاد مع الكفار دا بکې درې واړه بکې خیری جاری ساتي دې نفس ته خیال کوي چې دې دوکه نه کی ګوري سخت دوکه باز دی د باندې قدمونه کې خودل د مخالفت کول هغه دوه پرېږده شیطان پرېږده کافر هم پرېږده لوی رسول الله وي اعدا صيغه د اسم تبذیل ده اعدا عدوک نفسک التي بین جنبیک ستا په دشمنانو کې لوی دشمن ستا دا نفس دی چې ستا د دوو ډډو په مابین کې دی د په مقابله کې ودرېږه دوکه دې نه کړي بایزید بابا هغه په دې یو مرید یې وغوله چرګ راوړ وطني چرګې سور کړي یو مجمع ده رجوع ډېره ښکلې په سوچو وړو کې پخ کړې وه هغه یې راوړل وی چې بابا دا بستاله مې راوړې دی دا وخوره هغه ورته وی چې ټیک ده د هغه چرګ نه یو قطره را جدا کړه هغه یې وخوړل یوه نوړۍ ډوجې واخیستې وی باس بچي وړه هغه ورته وی چې صاحب دا به ټوله ته خورې دا ما تاله جوړه کړې ده حلالې پیسې دي وی بالکل حلالې دي لیکن بچې داسې یو ټیم و چې ما دې نفس ته نه ورکو ده به غوښته او اوس یې زه ورکوم خو زما دا نفس یې اوس نه غواړي غواړي نه
وی بابا په دې دې څونه محنت کړی وی په دې باندې ما 10 کاله په دې نفس باندې خپې کېښودلې وي څوک چې دا څومره ناروا کارونه کوي دا ټول ناروا کارونه چې دي دا د نفس تقاضا ده دا ګیري چې څوک خوري څوک یې لنډوي دا کار په ده باندې دا نفس کوي په خلاف د الله او د رسول دا کار په ده باندې دا نفس کوي چې څه کوي دا نفس کوي جن به په ډېر احتیاط تېروي چې تا باندې څه تهمت رانیشي زه طالبانو ته وایم چې یاد لره که تهمت ته باندې ولګېده که نه نو بس ګورې دا بیا نه ځي ډېر ځان پاک وساته سوتره ځان وساته یو باچا د خپلې بیبي و ډېره ښکلې د هغې سره یې خبرې اترې کولې د شپې پټې مې زنانه بعضې نافرمانه وي زبان درازې وي بد کرداره وي بد زبانه وي هغې ورته وي زه رخ شاخوا شوی جهنمي د باچا یې وقت ته وي باچا ته وی زه رخ شوی جهنمي وي ما سره مه غږېږه هغه ورته وي ښه وی ځکه زه جهنمي یم که نه نو ته به په ما په 3 کاڼي طلاقی ښځه لاړه پرده کې شوه ښځه لاړه پرده کې شوه وی بس زما او ستا خبره ختمه شوه ټوله شپه دواړو پریشانۍ کې تېره کړه چې سبا شو باچا یې وقت وزیران ولېږل چې علما را جمع کړي مسره کې چې ګیر شو نو بس دلته یو سړی راغی وی ما داسې ښځې ته ویلي وو که ته دې خپل کور ته لاړې داسې بېمان هلکه خپل کور ته به نه ځي خیر دې شپې په ټیم کې دې لاړ شي لاړه شي دقه ځای کې ناستو جړلي وی که ته خپل کور ته لاړې ته به ما طلاق یې وی هغه وستلې ده کور ته تلې ده او بیا واپس راغلی ده ما وی تا خو 3 ټکي ورسره نو ویلې وی نه بس صرف مې دونه ورته ویلي دي که ته کور ته لاړې ته په ما طلاق یم ښه زه به ستا ښځه ده ستا په دې 3 طلاقو مالک وې تو یو طلاق ختم شو 2 دې پشته او زه خپلې بیبي سره بس یاره سړی بس رادغه شو نو پیسې مال راکولې مالدار سړی و جیب یې ډک و نو ما ته داسې یو موټی راکولې مې نه وروره ما د الله د قرآن عظیم نه تاله فیصله درکړه دا نالمه ماله خدای پاک بس زما جون چلیږي بس زه محض خپل کار کوه بیا وی استاد که څه بله څه مسله یې پکې ما یې ته ښځه راوله هغه بس موټر کې راوسته ما وی د تا ته څه ویلي وي ته ما ته ویلي که کور ته لاړې ته په ما طلاق یې بیا 2 3 خو یې نه دي ویلې وی نه مې بس ځای خپل کار کوه ښځه او خاوند دي
علماء یې راجمع کړه وی چې صاحب ما داسې ښځې ته ویلي دي که زه جهنمي ما دې ما ته وایي چې جهنمي نو ته به په ما درې کاڼي باندې طلاق یې څنګه ده دا ښځه په ما ته زه جهنمي یم که نه یم هغوی ورته ویې وروره وې د دې څوک حل کولی شي دا مسله ډېره سخته مشکله ده د دې موږ ته څه پته لګي چې ته جنتي او که جهنمي بس کوشش یې کو بیا به علماو پسې ګرځېده چې لرې لرې یو بل جماعت یې راوغوښتو یو عالم پکې راغی هغه ورته وی باچا ته به ما سره لږ ځان له میلاویږي ما او تا به لږه ځان له خبره کو وی بلکل ورته وی چې داسې کار دی چې تا ته ویم ځان له خبره درته کوم داسې څه موقع په تا راغلې ده چې ستا په لویو ګناه طاقت پیدا شوی دی او هغه دی هغې کې تا د نفس مخالفت کړی دی او د خدای د عظمت خیال دې ساتلی دی داسې څه کار شوی دی هغه سوچ کو وی ښه وی یاره یو وارې دا کار په ما شوی دی وی زه خپلې کمرې ته رالم زما په کمره کې یو جنۍ وه هغې زما دې کمره کې سامان برابرو هغه جنۍ ته چې ما وکتل هغه ډېره زیاته ښایسته وه خوبصورته وه وی بس ما د کوټې هغه دغه چې کوټه مې بنده کړه او د دې طرف ته ور روان شوم د نفس مقابروز ګوره او مکمل د زنا اراده مې وکړه چې هغې ته ورنږدې شوم هغې ورته وي یا مالکو اتق الله ای باچا د خدای نه ویرېږه وی هغې چې دا ټکي ووي که نه یا مالکو اتق الله د خدای نه ویرېږه وی صاحب په ما د الله جلال راغی د خدای جلال په ما راغی او د هغې سره هغه ور مال ورکو هغه مې بهر کړه چې ځه بس هغه راغی عالمان ناست دي وی صاحب ته جهنمي نه یې بلکې جنتي یې ښځه طلاقه نه ده ته جنتي یې جهنمي نه یې علماء ورته ووی چې دا څنګه تا دا فتوا ورکړه دا تا څنګه ورکړه وی دا فتوا ما نه ده ورکړې دا فتوا وی قرآن عظیم مبارک ورکړې ده هغوی وی قرآن شریف کې کوم ټکي دی قرآن شریف کې دا ټکي دی واما من خاف مقام نفسه مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى واما من خاف مقام ربه چې او یرید چې زه به د الله سره ملاویږم ونهى النفس عن الهوى عن الهوى کې د الف لام عوض د مضاف الیه نه دي
اے عن هواهو دا خپل نفسو چې زما او ستا په نفس کې خبره ده جهاد د خپل نفس سره وکړه ادې یې منې که د خپل خواهش نه فإن الجنة هي المأوى جنت د ټکانه ده ته جهنمي نه ټولو علماو ورسره ومنله چې همدقسې ده نو بس که خیري موږ په دې ټکي شروع کړه چې مجاهده به که خیري موږ او تاسو د الله د رضا دپاره په مقابله د خپل نفس کې کوو او حتی الوسه به کوشش کوو د خدای نه به امداد غواړو د شپې په ټیم کې چې پاسې که نه الله ته داسې وایه یا الله داسې کار وکړه چې یو ستا عصمت دی بل ستا توفیق دی د ګناه د بچ کېدو نه او د نفس نه د بچ کېدو ما سره خپل عصمت ملګری کړه بس چې عصمت چا سره یې که نه بس د هغه پروا نشته چې الله د سره مل نه وي رحمانه که لښکر د سره یې یک تنهایی او دویم چې دی ستا عبادت دی نو یا الله هغه توفیق ستا غواړي موږ سره خپل توفیق شامل حال کړه دا یو څو خبرې ما ستاسو خدمت کې عرض کړي الله دې د عمل توفیق راکړي او دا لوی باس دی په دې به انشاءالله که خیري آینده کې خبرې کوو واخر دعوانا ټول کامیاب آفات و بلیات المحفوظ خدای موږ سره خپل عصمت ملګری او خدای خپل توفیق را سره ملګری دا ټول ملګري چې راغلي دي لرې ځای نه خدای ته ټول کامیاب کړي الله موږ د امراض ظاهري او باطني او نه کامله شفا را نصیب کړي خاتمه مې الله ته په ایمان کې صلی الله سنت کوي په ډېر اهتمام په ارام سره